غونډې میلې یوې هفتې جګړې نه نه خبر څه روزانه موټر ولیږي په خلکو کورونو باندې تخیږي او ته دې شي نه نه خبر څه د ما د اف سی ولا ګلالي ماشومان کله بلوچستان نه راوړي کله ډبري نه راوړي او کله غلجونه پولیس ولا راوړي شهید کیږي په دې باندې ته خبره والې نه کې دا ته والې نه یې د انسانان نری زه خلته شي ملګریو نام ګیلا کوم ستې د ما ته روزانه میسیجنه کې ما علاقې چو خامنده ولې تا ته روزانه یو دوه شهیدان نه راوړي اف سی ولا ته روزانه دوی جنازې نه کی د امن زه بیله نه اپر پر غوړو نه ډبوري پر غوړو نه لور پر غوړو زی ټولو پښتنو پر غوړو د جنگ تاریانیوم چې آیا دا کوم جنگ دی سناس غره کې طالبان د ما پښتون دی غامړيږي ما کوړته راوړي شهید شه بلې ورځې چیک پوسټ نه به پولیس ولا جزره کوس کړی وي شهید به کړی دا ما کوړته راوړي دا شهید شه بلې ورځې په کور باندې ماټر رغلې وي مشومان زنانور کې شهیدان شي دا مو کوړته راوړي دا شهیدان شو آیا دا کوم جنگ دی دا جنگ چا سره لري دا جنگ چا سره وګونده شهید کیږي کونده مرداری گیر چوک آیا دی باندې سوچ کول پکار دی ایو مشر خبر اوکا سو وطن به نه خرابو یونیم دات شټیپ نه خلو مو بالکل دات شټیپ نه خلو څنګه وطن ته بوشي وطن ته بکیدل د متبیر مو بار نه نیوم راغلی سمو وطن ته بوکم ایو شاعری کنه سر چې سطح خاورې به وکی د دنونه د مو ملګری کله کله مو ته ویزه بس ته دوره تیزی ماګه سار به وخره مو ورته ویلو څه کله وطن سطح بیا سار خوري ورچی دا څه نه کیږي څه ته ځان ساتي او قوم هم ساتي دا شو نه کیږي څه ځان ساتي بیا قوم نشي ساتره او څه قوم ساتي بیا ځان نشي ساتي دا قرباني به ورکوند قرباني د نمخ سپینګریو مشران ورکړي خو د قرباني د سپینګریو کار دی پر نه دی پر نمبر د ځوانانو راغلي غیرت پاته د ځوانانو لګيږي بیشترینه د فیسبوک د ټیک ټاک خبرې نه رسېږي دا پوسټ وکي چې انقلاب غواړم امن غواړم دا جنگ د پرک 2008 کې ډیرو مشرانو قرباني ورکړي په دمکو چې شهیدان شوی سرونه ونه کاټ شوی ونن ته دوه ورځې جیل ته ځوان نه یې تیار تش پوسټ نشه کوي د قوم وطن حق خبره نشه کوي آیا مو د جنگ ری چا سره د جنگ ری دتی شي دا ورته صفا سوتره جرنیل ته یم کارنیل ته یم بلا ته یم مشر ته یم کشر ته یم چې د کوم جنگ د پښتنو په خاور د ورغزو په خاور چلو کړي د مار وطن تباہ برباد کړ 2008 نه اوسه پر مشمون سکولونو نه خطو شو مدرسې هم له اوسه پر نری جوړ کړي هغه کورونه هم نری جوړ کړي بسرونه هم نری جوړ کړي بیا ماته جرنیل سی بي ست وزه او د ما ځوانانو قرباني ورکا تاسو ځوان کپنی چې جوړ کړي تاسو که پولیس ولري د ما بچی باندې شهیدان کو که اف سی ولري ما بچی شهید کیږي که طالب دین د ما بچی شهید کیږي او ډالر باندې اسلام آباد کې حال مزي کی نو ورته بل ورځي نو صفه خبرې کو کغره کې طالب د شریعت خبره کی لار شي شریعت اول اسلام آباد نه چلو کیږي نه مو بالکل د شریعت خلاف نه مو الحمدلله ورګزي شریعت نه ډاک خلګو کچوک د اپریشن خبره کی سمو د وطن رنګوم مو ته دوی مې شټیم را کډرې را کنه تا 2008 نه 2025 پر اپریشن وکړ ستوره ورکاو بیا درو مې شي کې ستوره وکړي خو مقصد د دایره کې د مدنیاتو د پروي موتویا او کدا دویم کوم مرشند چلو غړې څه مشرانو کې تکړه سړې وي والے څه بیګا جرنل صاحب یو څه تاسو سره په خله یو څه شانه بشانه مو ته لاس کسان روکو کنه لخر د پر قرباني ورکی آیا دا تو ډیوټي د لخر کا د مو ډیوټي طویله ډیوټي دا وطن 500 کال نه مو دغه مشرانو سپینګریو ځوانانو پښتنو ستلري مو وسم ستل شو اوس د کې یو پارت دی هغه تکړه حل څنګه قوم باندې غیرت کی وطن باندې غیرت کی غلاس کسان ته در کون تاسو سره لخر چې ودرګي غام بړکا هغه سپینګری مشران څنګه د قوم وطن خبره کی غبره پر خبره ته معلوم کته کې مړکا هغه پولیس اف سی څنګه د قوم وطن خبره کی لګ ورګنانګي مرچی چې سر کې غام مړکا هغه سړی څنګه د اسلام خبره کی دماغ کار نه کی پاسه خطر رغیز جهاد کوم غام مړکا لکه جنگ د تشریع د جنگ د اسلام دی د جنگ د مدنیاتو ری د جنگ د پښتنره د جنگ د کوم خبره ری مشرانو نمود دي خبره ته بوسلم څه آیات هغه خلکو نه خبري څه د غلجو کې کوم پتی کېږي څوره تکلیف ګيري آیا هغه خلکو نه خبري څه په کوم غونډه ملي چیرې بل ورځي اف سی والا ولګیدو د ډبریو ډرایور ورته ویلو چې دا ما پر روبا سره وی خلو ور پر بیا دوه ورځې بعد طالبانو جنگ چلو کړ ډرایور ټینګ ور باندې توپک یې ونسته وی شابه اوس په مو بار غونډه ملي پر یو هغه ډرایور یو چات کړی کور ولې سبین شل ټلیفون نو کو سموت سو کوم به د علاقې خو کته مو ته څنګه کوټه علاقې ما پرګه د خوځې دي د ویره پرګه سی ورځې طالب راخلوس وی ټیکاله راکا چې ټیکاله ورکون په مې ورځ بیا کارنل صاحب راخلوس وی ساله دا اوچات کو د ټیکاله ورګړي هغه حالت ژوند په تیرول وریوند بیا اندازې پولیس والا پر مو आवाज اوچات کړي خو تاسو ته خونه اننګ شګاډ نه رزدا بکتر بند ګاډ انداز سره خستره بروري درړې په خلکو خې جوالي خې چې چل خو نس دا کله چې نه کان
مو تشي پر امړه د جنگ د ما سره کا د جنگ د طالب سره هغه ورکه هغه سپینګیره عجزي ورکه بیگناه شهید ک بیا ورته نه شهدا پیکیج تاره نه ډي پی او صاحب راغله نه کارنیل صاحب راغله نه بل دغه شان د سیاسي او قومي مشر راغله ست بیگناه شهید شوی د تو وړه بچی بس قربانی ری بس قربانی بس بعد قربانی ټکه نور خاطر شه مو نه ورکوم قربانی مو بس کوم کشمیر فتح کړي بس مو تورا کړي ری امریکا والی ری وکړ نور کوم برتانیا سره کړي بس ډیرو دینه بعد مخبل تعلیم کوم خپل روزګار کوم څنګه په خبر اسلام آباد کې لاور کې خلک خپل ژوند تیری د خپل ژوند تیرو کوم څنګه خبره وکړه سدیده پر که تاسو سیاسي اتحاد نامه ورکو او که تاسو د کمی صلح نامه ورته ورکو تاسو د کمی کومه کمیټې د صلح حواله سم تاسو جوړی کو کومه بیا قسم بل چې خبره وکړه سدی جمعه باندې که تاسو خوښوي د مشرانو جمعه ودا وکړو په خیالي باندې اندازې مشتیو ملي چې وکړو نه دغه کې فیروز خیلو چې و بیا په پیر باندې غلجو چې وکړو په منګل باندې اندازې مشتیو ملي چې وکړو بیا غنه بعد از راشو سره چینو د هغه خلکو رای راواخلو څه څنګه خوښوي بیا د اتلس کومه ورګزي جرګه په مخ فګو خو که بیا داسې وي سیاره یو بل تسترګي غړو مو خو یون سیاره زکو واړ کې نو خنا ورګزي د ټولو شریک ورګزي بیا که یون هغه خل आवाज چات کې څنګه محمد رحمان جی خبره وکړه هغه خلګي کسان د आवाज نه دفن کړي بل ورځ تیر جمعې مو جرګه وړه بوري چې مو ورغلی و خلکو باندې طالبان کورو ته ګرځیدلی اوس جرګې ته راونسي اور پسې بیا ادارول اور ټلیفون نه غلو جرګې ته راونسي غو خلکو نه ګلانه ګو غډیر امتحان چی ګیردي غیبه طرفیم نشي ده دا قرباني بر زو ته ورکوم دا به زو ته ورسوم ولی یا خو لري باندې ور نه چوک نشي ده د ټول مشران نوستي په شول یاره ور نه چوک نشي ده مو څغل جو ته څوم مو په زیړې باندې د سره ته ویګایا د زندګی دا ظلم جبر مو سره نه روس چالو کړي نه امریکای چالو کړي نه برتانیا چالو کړي اندغه پاکستان دی اندامه ملک دی د دې ملک راته شناختيري د ملک معنی لري کمنی اومني وکنه منی راته جواب روکي مو د قبایل آزاد قبایل یو مو ځم پر خپل غو کو ډیره مننه د ټولو مشرانو